خب سلامونه نیکو هیلو مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې تاسو به هم زموږ شان روغ رمټ زیات ورجامو کې به پټه سي دوستانو د نن په ویډیو کې د خیمه چې څنګه کول شو په کین ماستر کې یو داسې نوم ډیزاین کړو چې په هغې سره موږ تاسو خپل نوم د کمپنۍ نوم تاسو د ګروپ نوم هر یو شي چې تاسو ورکوي کولی شي تاسو د انټرو په شان باندې هغه په دې کې اډیټ کړئ نو دوستانو ویډیو تر اخیره ګورئ ډېره زبردست ویډیو ده او ډېره ښایسته ډیزاین ده پکې که چیرې مو ویډیو خوښ شي ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ دوستانو او دا کومې ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې سره د سبسکرایب بټن ووهئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن هم کېکاږئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ټول نه مخکې در ورسیږي نو دوستانو راځو ټول نه مخکې موږ راشو خپل د موبایل کوم کین ماستر اپلیکیشن چې دا راخلاصو کله مو چې دا راخلاص کړو دوستانو تاسو به دوستانو تصور وکړئ یو زموږ کوم کین ماستر چې دی هغه راخلاص شو نو دوستانو تاسو به دلته راشئ په دې زه بخښنه سره دغه ډیټا بنده کوم چې دلته میسیجونه پرې راځي نو دوستانو تاسو به دلته راشئ په دې پلس آیکن باندې به کلیک وکړئ او دلته به د 14 په 9 باندې دغه به انتخاب کړئ سایز کله مو چې دا انتخاب کړئ دوستانو دلته به تاسو راشئ نو ټول نه مخکې تاسو داسې یو کار وکړئ چې تاسو به دلته زه درته ښیم اوس دلته به تاسو تور بیکګراوند یعنې دلته به تاسو بلک یا تور بیکګراوند چې دی هغه به سلیکټ کړئ دوستانو دومره اندازه کله مو چې دا سلیکټ کړو دوستانو دلته به تاسو راسئ هغې نه وروسته به دوستانو تاسو دلته راسئ لایر ته کله چې لایر ته راغلو دوستانو دلته به په میډیا باندې کلیک وکړئ کله مو چې دا کلیک وکړو دوستانو تاسو به دلته په پکسل اپ کې ستاسو هر کوم نوم چې غواړئ تاسو ګروپ نوم هر څه چې وي تاسو به هغه د پي ان جي په شکل کې جوړ کړئ او ایډیټ به کړئ او دا رقم رنګ به ورکړئ صحیح شو تاسو به چې کله دا تاسو به راغړ کړئ دومره به زوم کې داسې به راوړئ نو زه لږ زه در کوم چې ویډیو غټېږي تاسو په قراره کوئ او ښه اندازه سره یو کې ځکه چې تاسو خو خپل ځان دپاره جوړوئ زه خو ستاسو دپاره صرف د ایډیټینګ دپاره ښیم نو کله مو چې دا وسې وکړو دوستانو دا به تاسو د جي فایل داسې راوړئ صحیح شو دا به وکېږي کله مو چې وکېږي دوستانو دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا ستاسو ویډیو غوندې جوړه شو صحیح شو تاسو به دوستانو سمپل په دې باندې کلیک وکړئ او دا به ځان سره سیف کړئ صحیح دوستانو زموږ دغه د ایکسپورټینګ روان ده دا ویډیو ځان سره سیف کوم ښه دوستانو ویډیو ایکسپورټ شو نو دلته به بېرته تاسو بیک ته لاړ شئ بېرته به کینواسټر نه ووځئ او دلته به بیا تاسو راشئ په دې پلس آیکن باندې به کلیک وکړئ او همدغه سایز به تاسو ورته انتخاب کړئ کله چې انتخاب کړئ دوستانو دلته به بیا تاسو راشئ په بیکګراوند باندې دلته به دوستانو تاسو تور بیکګراوند انتخابوئ بل بیکګراوند تاسو چې کوم انتخابوئ هغه ستاسو مخکینی کوم مټریل چې دی کوم مواد چې تاسو تیار کړي هغه به هم باید په هغو رنګ وکړي خو زه راځم دلته اوس په دې باندې کلیک کوم کله چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته تاسو سلیکټ کړئ کله مو چې سلیکټ کړو دوستانو دا به وکړئ دوستانو دلته به بېرته راسئ لایر ته کله چې لایر ته راغلئ دوستانو په دې میډیا باندې به کلیک وکړئ دوستانو دلته تاسو راسم ډاونلوډ ته دلته ما یو دغه مواد چې دې دپاره ما ډاونلوډ کړي دي هغه ما سره دلته دوستانو چې تاسو دا ډاونلوډ نشئ کولی نو دا به ماته به تاسو په دې نمبر باندې زما د واتساپ نمبر ده په دې نمبر باندې ماته میسج وکړئ زه به دا تاسو ته په واتساپ کې انشاءالله ولیږم نو دوستانو دا به تاسو داسې غټ کې داسې به راولئ کله مو چې داسې راوست دوستانو دا اوس ګورئ تاسو د اور فشار باندې یعنې فایر فشار باندې دا کومه ویډیو چې دا فینګي ده دا ګور دغسې یو انداز سره دا فلی کېږي دا به دوستانو تاسو داسې راولئ تر دې چې پورې صحیح شو دا به داسې غټه راولو دا به داسې کې تر دې چې صحیح شو دوستانو وروسته به تاسو دلته کلیک وکړئ کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو بېرته به راسئ لایر ته او دلته به دوستانو تاسو راسئ بېرته میډیا ته کله چې میډیا ته راغلئ دوستانو دلته به تاسو راسئ په دې بیکګراوند باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو دغه سپین بیکګراوند چې دی دا ورته انتخاب کړئ دلته به راځئ دوستانو دا به تاسو داسې راوړئ په دې اندازه باندې به تاسو داسې راوړئ صحیح شو دوستانو دا به تر سره پورې همداسې ورسوئ صحیح شو کله مو چې په دې باندې دا داسې ورسوه دوستانو نو تاسو په دې ته رنګ ورکړئ زه دې ته اوس رنګ ورکومه دې ته سور رنګ زه ورکومه ته چوهه رنګ ورکولی شئ دوستانو دلته به تاسو راسئ داسې به تاسو دې ته راسئ
دلته به تاسو په ډینګ باندې کلیک وکړئ. صحیح شو. دوستانو په دې بلینډینګ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو. دلته به تاسو راسي ملټیپلای به کې. صحیح شو. دلته به تاسو ملټیپلای اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې دا کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو دا کومه فایده چې وه دغه به د دې نه هیډ شي. نو تاسو کوم هغه چې ده هغه به په دې اندازه باندې تیاره شي. تاسو ګورئ دا به په دې اندازه باندې تیاره شي. نو هغې وروسته به دوستانو تاسو داسې چل وکړئ چې تاسو به دلته راسئ په لایر باندې به کلیک وکړئ. هغې وروسته به دوستانو تاسو بېرته بیا واپس په میډیا باندې کلیک وکړئ او کومه ویډیو چې موږ په اول کې سیو کړې وه یا ایکسپایر کړې وه دوستانو تاسو به دغه ویډیو راواخلئ. کله مو چې دا ویډیو راواخیسته دوستانو تاسو به دا ویډیو داسې راغټه کړئ. د دې سایز به داسې راغټ کړئ داسې. او دوستانو دلته به تاسو راسئ په د کروما کی باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې کلیک وکړو دوستانو دا به تاسو داسې انیبل کړئ. انیبل مو چې کړو دوستانو تاسو به دا داسې راسئ دا به داسې ووایي او دا به دلته څه کېږي دوستانو. صحیح شو. اوس به تاسو د خپل نوم راواخلئ د دې سره به یې اندازه کړئ. صحیح شو. اوس زه دغه نوم راخلم تاسو به دا نوم داسې تاسو نوم داسې په قراره باندې راواخلئ دلته به یې ولګوئ. صحیح شو. کله چې دا ولګوئ دوستانو تاسو به داسې راسئ دا به پلی کړئ. نو دوستانو تاسو ولیدل په دې رقم تاسو کولی شئ خپل نوم خپل د هیواد نوم خپل د ملت نوم او د خپل د ګروپ نوم هر شی چې تاسو غواړئ هغه دا رقم ډیزاین کړئ. نو کولی شئ په ډېره اسانۍ سره یې داسې تاسو ډیزاین کړئ. دوستانو زه راځم دا هم داسې لکه دا تر دې چې پورې دوستانو زموږ ځکه دغه ویډیو چې موږ تر دې اندازې پورې جوړه کړې تاسو هر څومره چې غواړئ هغومره جوړولی شئ. نو دوستانو دا تر دې چې پورې داسې دوستانو موږ ولیده. تاسو ولید دوستانو دا بېرته راسو بېرته کلیک کوو. کله چې تاسو ولید دوستانو یعنې په دې شکل باندې به تاسو خپل نوم ډیزاین کړئ. دوستانو تاسو کولی شئ په انګلیسي ژبه موږ په اردو په هر ژبه باندې تاسو کولی شئ همدغه ډیزاین جوړ کړئ. نو دوستانو تاسو دلته کوم کلر چې د هغه هم ورته بدلولی شئ. زه راځم دلته زیډ کلر ورکوم. نو په دې باندې کلیک وکړم دوستان تاسو وینئ نو دوستان تاسو ولیدم ما نه به لیک څه غلط څه ناڅه غلطي شوي. نو تاسو به داسې کار وکړئ دوستانو چې ډېر دقیق به کوي ځکه چې ویډیو غټېدله ما 1000 کار پرې وکړو. نو دوستانو دا و د نن ویډیو تر بلې ویډیو چې بیا زه تاسو سره حاضرېږم. نو د الله په امان او ښې چارې.